الله اجر عظیم ورکی، لیکن بعضې د ستوني ماران هم پکې راښکاره شول. هغې راولګېدل، نو ځینې پکې نام نهاد مفتیان هغه هم پکې راښکاره شول. او خبره یې څه وکړه؟ خبره یې دا وکړه، یوه خبره هغه ده چې یاره جي د دې شعر مطلب دا نه و، د خدای نه مراد الله نه دی، د خدای نه مراد حکومت دی. مړه نو دا هم څه عقل دی؟ که د عقل په بازار کې خرڅېدلی، خو داسې مفتیانو له ما پیسې پیدا کړي و، اخیستی به مې وله. ته چې عوامو ته خبره کوې چې خدای نه مراد شهباز شریف دی، بیا و بله اوس خلک دا وایي چې یاره جي خدای دوره کړې وه دې ډیل ته، هلکه څوک مې ترې مراد دی؟ حکومت مې ترې مراد دی. بیا به خلک دا وایي دا هم څه عقل دی؟ او بیا زه دا ویم دغه نام نهاد مفتیانو ته چې شکر دا دی چې دا خباست ستاسو نور راښکاره شو. مخکې خو ستا خباست چا نه پېژانته؟ انکار حدیث، دا د الحاد اولنۍ پړوی ده. انکار حدیث څوک چې د حدیثو نه انکار شروع کړي، دا اول د الحاد پړوی ده. اوس نور هم لاړې ملحد شوي. په ټول پاکستان او افغانستان کې د دې شاعر په حمایت کې یو مفتی یو عالم بیان نه دی کړی سوا د دغه یو نام نهاد مفتی ده. او بیا تاسو ګورئ دې نه د خباست څخه معلومیږي. تاسو را تپوس کوم د امام بخاري دا په ولایت کې څه شک شته چې دا ولی الله دی؟ امام بخاري په امت چې کوم احسان دی، دا احسان د دې بدله موږ ورکولی شو؟ نشو ورکولی. امام بخاري دا په ولیتوب کې شک نشته، ټول امت دا په ولایت باندې قایل دی. احناف، مالکیان، شوافع، حنابله، اهل ظواهر، اهل الحدیث ټول قائل په دې باندې چې امام بخاري امیر المؤمنین فی الحدیث دی. هغه حدیثونه نقل کړي دي. دا نام نهاد مفتی دا هغه حدیثونه په زور ورانوي نه، وایي د دې تعویل نه دی پکار، او د دې تعویل نه دی پکار. لکه د هغې زه یو مثال تاسو ته ویم. امام بخاری حدیث نقل کړی دی، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لم یکذب ابراهیم الا ثلاث کذبات. ابراهیم علیه السلام دروغ نه دی ویلي مګر درې دروغ ویلي. دروغ چې کوم دی کذب په عربۍ کې په معنا د دروغ باندې راځي، په معنا د خطایي باندې راځي، په معنا د توریع باندې راځي. تفصیل کې نظم او دروغ چې کوم دی شریعت په درې ځایونو کې اجازه هم ورکړی دی. جهاد په میدان کې دروغ ویلی شي، بالکل دو کسانو منځ کې صلح کولی شي نو دروغ پکې ویلی شي، او دریم سړی خپلې ښځې ته دروغ ویلی شي، بیا هم اجازت راغلی که نه. هلته ټول شارحین د حدیث وایي چې دلته کذبات نه مراد توریه ده. دی څه وایي دا نام نهاد مفتی نه وایي دا راوي نه ولې دا توریه لفظ هېر شی هغې ولې نه ذکر کاو؟ دا امام بخاري صحت یې کړی او په یو مجلس کې ویلي دا د دین ټک دی وایي. نعوذ بالله. نو ته امام بخاري ولی الله دی چې ټول امت دا په ولایت قایل دی، او داغه خبره په زور باندې او د یو ملحد شاعر داغه غلط الفاظ په زور باندې صحیح کې شرم تاله پکار دی. پکار و چې ته شرمېدلی وی، خو شرمېدلی او په څه وشرمېږي؟ د امام بخاري صحیح حدیث په زور باندې او د ملحد شاعر داغه غلط شعر په زور صحیح کې چې نه مراد ترې حکومت دی. او بیا نه دا وایي یار جو ادام نامان خرابوي، حکومت تیر دی وي مخنیوي وکړي. الحمدلله موږ هم نامان نه خراب کړی. ما مخکې تقریر کې ویلي وسې مې چې دا ذمه داري د حکومت ته زموږ صرف بیان دی، زموږ صرف خبر ورکول دي، نور د حکومتي ادارو نه زما مطالبه ده، که پولیس دي، انټلیجنس دي، آر پي ده، د ټولو نه زما مطالبه داره چې تاسو مؤمنان وئ، مسلمانان وئ، غیرت په خپل الله باندې وکئ، او داسې نام نهاد شاعران او مفتیان گرفتار کړئ، دیو د یونیورسټو نه وباسئ، د کالجونو نه وباسئ، په دې پین ولګوئ. دا ستاسو ایماني غیرت ته انشاءالله کوم ونه کړه نو الله له به جواب ورکوئ. موږ خو صرف بیان کوو، موږ وسمیو ذمه داري د حکومت ته زموږ سره بیان دی، اشتار انګیزي موږ نه کړې. لیکن ته خپل امن او امان خرابېدو ته وګوره که نه. تا په خیبر ایجنسۍ کې څومره زنانه کونډې کړي دي، څومره یتیمانان تا چړولي دي، دا ستا د فتوې په وجه باندې. موږ خو ټوپک نه راغستی، تا خو په خلکو پسې ټوپک هم راغستی و. ته شرمېږې نه چې په دې باندې موږ له تا نه راکې. نور تفصیلي جواب زه ذکر نه کوم. د دغه نام نهاد مفتی جواب زمونږ خوږ ورور فضیلت الشیخ عبدالله سلفي حفظه الله او دارنګې یو بل ورور زمونږ
د افغانستان شیخ عبد المنتقم حفظه هغه وو ټول جواب ورکړی تاسو ګورئ خو مقصد بداو چې داسې نام نهاد خلکو پیژنئ نام نهاد